هغلته لږ ودرېږه. ستړي مه شئ. ښه یې؟ چېرته روان یې؟ جوړې ګردیز ته. ګردیز ته روان یې. څو روپۍ کرام سره کړی؟ 280. پیسې درنه اخیستې؟ هو ټول به 210 روپۍ ورکوي. صحیح شوه. دا لایحه ده ښه. د لایحې مطابق کرایه اخلی. زه به تاسو ته هم ستونزه نه وي. خلک مسلمانانو ته هم د اختر شپې دي کرایه بې ځایه مه جګوئ. خوست له خیره. خوست ته روان یې. څو روپۍ کرایه مو سره کړې فی نفر؟ 1500 روپۍ. تا څه کوې واشنه؟ د خوست مرسډیز 340 روپۍ دي. 1500 ته ولې اخلې؟ پوښتنه دا ده اډې ته څه ضرورت؟ لایحه راسره ده. کرایه څومره دی ډیوالانو؟ کرایه 340 افغانۍ ده. ښه 3.5 افغانۍ ورکړې. ښې 10 افغانۍ پیسې یې نه اخیستې؟ هو ورکړې هله هډونه د یقینه په 200 روپۍ اضافه اخیستې وې. 1.5 روپۍ که نه 180 یې خو 1.5 حساب که صحیح شو. 10 نفره دي. فی نفر ته 1.5 روپۍ چې ورکړې 1500 افغانۍ کېږي. ته 1500 افغانۍ دې نفر ته ورکړې. راشه دې نفر ته یې ورکړه چې بیا خپل سره تقسیم کړي. ورکړه دغه مولانا ته ورکړه. ورشه تو ته 1500 روپۍ ورسېدې. اوس خو میده شته نه. ټول ته 1.5 روپۍ ورکړه. صحیح شو. ځای ښه سفر ولرې. ورځه چې چېرته ځې؟ ګردیز ته ځې؟ څو روپۍ کرایه مو سره کړې؟ 280 روپۍ کرایه مو سره کړې. ستړي مه شه. صحت مو ښه ده؟ بخیر یې؟ کوم ځای ته ځئ؟ پکتیا ګردیز ته ځئ؟ څومره کرایه ورسره ویلې؟ 280 ورسره ویلې؟ ډریور تاسو پیدا کړې خو لږه زیاته ویلې. هایست 210 افغانۍ کرایه ده. 210 نه به کم پورته نه ورکوي. بېرته به جیب کې کېږدي. صحیح شوه؟ امارات دغه ټاکلی. ډریور څه شو؟ ته د موټر روان یې؟ څو روپۍ کرایه دی خلکو؟ 280 روپۍ دی فی کس کرایه ده. 280 خو دې جګه ده. ته مهرباني وکړه ټولو نه به 210 افغانۍ کرایه واخلې. صحیح ده؟ دا یو تانې نه ټول نه تطبیق کېږي.